سلامونه نیکې هیلې احترامات اول دغه ویډیو وګورئ بیا به د دې پوره طریقه کار په دې ویډیو کې مکمله درته ښیم. هیدر هیدر اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر. نو د دې ویډیو جوړولو لپاره تاسو ته دغه دوه شیان پکارېږي، یو کیپ کټ دی او یو پینټریسټ دی. پینټریسټ به تاسو د پلی سټور یا اپ سټور څخه ډاونلوډ کړئ. سمه ده، پلی سټور ته به راسئ، دلته به په سرچ کې ورته ولیکئ پینټریسټ ولیکئ، نو سرچ به کړئ. سرچ مو کوي تاسو ته دغه اولنۍ دانه دی پینټریسټ، دا به د ځان سره ډاونلوډ کړئ. سمه ده، ما ډاونلوډ کړی دی، نو زه طریقه کار درته ښیم د ویډیو جوړولو. او بل کیپ کټ سو د دې پرو ورژن ما خپل ټلګرام چینل ته پورته کړی دی. زما ټلګرام چینل ته چې کله تاسو رالاست تاسو وینئ اخیری دانه دی کیپ کټ پرو ورژن چې هر انیمیشن هر افیکټ پکې خلاص دی، تاسو لپاره تاسو کارولای شئ په دې کې. زما د ټلګرام چینل به زه په ویډیو کې شیر دم، یا تاسو چې کله یوټیوب ته رالاست زما چینل ته راسئ. سمه ده، که چیرې تاسو زما د ټلګرام چینل نه شوئ پیدا کولی زما چینل ته به راسئ، باندې به کلیک ورته واخلئ. سمه ده، په دې کې مو کله کلیک ورته واخلئ دا زما ډسکرپشن ته راسئ، دلته دغه ټلګرام چینل ما ورته لیکلی دی. سمه ده، پر دې به کلیک واخلئ، سیده راځئ زما ټلګرام چینل ته، هلته به تاسو پرو کیپ کټ ورژن ترلاسه کړئ. نو راځو په ویډیو شروع کوو. کیپ کټ ته چې کله رالاست پر دغه نیو ویډیو باندې به کلیک ورته واخلئ. موږ نوې ویډیو جوړوو، دلته به تاسو ته ویډیو لیکلي. سمه ده، دلته ویډیو انتخابولی شئ او دلته فوټو، دلته تاسو کولی شئ عکس انتخاب کړئ. موږ خو دا عکس ویډیو جوړوو، نو تاسو به دغه فوټو ته راسئ، دلته تاسو چې کوم عکسونه اوس دغه عکسونه چې موږ ته پکارېږي. سمه ده، دا عکسونه به تاسو له کومه ځایه ډاونلوډوئ. دا عکسو لپاره به تاسو راسئ پینټریسټ ته. پینټریسټ ته چې کله رالاست په خپل ایمیل یا جمیل به ورته لاګین شئ. سمه ده، کله چې ورته لاګین شوئ دلته به راسئ، دغه لاندې په سرچ کې به ورته ولیکئ. تاسو وینئ په دا سرچ کې به ورته ولیکئ امام حسن. امام حسن چې مو کله ورته ولیکئ سمه ده سرچ به کړئ، تاسو ته دغه عکسونه راپورته کوي چې تاسو وغواړئ. هر کوم عکس چې تاسو دلته په پینټریسټ کې سرچ کړئ هغه به تاسو ته راپورته کوي. چې تاسو په ذهن کې نه دلته په پینټریسټ کې مازې ورته ولیکئ. سمه ده، فقط نوم په ذهن کې دغه عکسونه تاسو ته به راپورته کوي. دلته به د یوټیوب سایز ورته پیدا کړئ. سمه ده، دا د یوټیوب سایز زه کلیک ورکوم، عکسونه چې دلته ډېر عکسونه درته راپورته کوي. ځان لپاره به عکس خوښ کړئ، هر عکس چې تاسو ویډیو جوړوئ یو عکس ورته خوښ کړئ. نو دلته چې تاسو کوم عکس خوښ شي سمه ده فقط پر هغه کلیک ورته واخلئ. کله چې مو کلیک ورته واخلئ پر دا ډاونلوډ ایمیج کلیک ورته واخلئ، دا عکس به تاسو سره ډاونلوډ شي. کله چې مو ډاونلوډ کړئ کیپ کټ ته به راسئ، کیپ کټ څخه به هغه عکس راواخلئ، انتخاب به کړئ، دا اډ به ووایي. دلته چې مو کله انتخاب کړئ دا لاندې خو تاسو وینئ دا اپشنان یې راکړي دي، دا به داسې په ګوته پای ته بوځي. دلته به پیدا کړئ اسپیکټ راټو. اسپیکټ راټو چې مو ورته پیدا کړئ کلیک به پر وکړئ. دلته تاسو رقم سایز ورته انتخابولی شئ، د یوټیوب لپاره ټیک ټاک لپاره. نو زه غواړم د یوټیوب لپاره سایز برابر کړم، پر دې مې ورته ودروئ، بیا به پر داسې علامه کلیک ورته واخلئ. اوس به دا عکس ورته غټ کړئ. سمه ده، داسې په ګوته پر دا عکس ووایي، داسې به په ګوته راکش کړئ. سمه ده، چې هر څونه تاسو غټوئ هغونه به ورته غټ کړئ. اوس ما دونه پرېښود غټ مې کړي، هغه عکس باندې کلیک ورته واخلئ، دلته به لاندې ولاړ شئ، دا ډوپلیکیټ به ورته پیدا کړئ. سمه ده، ډوپلیکیټ به ورته پیدا کړئ، ډوپلیکیټ. کله چې پر دې کلیک ورته واخلئ اوس دا زموږ سره دا عکسونه نه دي، دا دوه دانې شوله. سمه ده، بیا به کلیک پر واخلئ، دلته به اورلې ورته پیدا کړئ لاندې اورلې، پر دا اورلې باندې به کلیک ورته واخلئ. اوس دا عکس تاسو وینئ چې داسې لاندې رالي. سمه ده، دا به په ګوته ټینګ ونیسئ، داسې به راکش کړئ، د دې سره به برابر کړئ. سمه ده، کله چې مو ورته برابر کړئ دا د شا عکس به یو څه ورته کوچنی کړئ. دا اول دا اورلې عکس باندې به کلیک واخلئ، دا به رایسته کړئ، دا د شا عکس به یو څه ورته کوچنی کړئ. کله چې مو ورته کوچنی کړئ اوس دا اورلې عکس باندې کلیک واخلئ، نو دا عکس داسې ورسره برابر کړئ، بیا به دا داسې په ګوته یو څه ورسره کوچنی کړئ. سمه ده، د دې سره یو څه بیا داسې کوچنی کړئ چې بیا هلته چوکاټ پر ودرېږي. دلته به راسئ، پر دا سټیکر باندې به کلیک ورته واخلئ. سمه ده، سټیکر دلته به په سرچ کې ورته ولیکئ، سرچ کې به ورته ولیکئ میوزیک پلیر. میوزیک پلیر ما تیار ورته لیکلی دی. سمه ده، دا به ورته سرچ کړئ. دلته به تاسو ته د فون فریم ډېر انیمیشن درکړي. سمه ده، چې هر دانه ستاسو خوښ ورته وبېدروئ. زه اوس دغه دانه باندې کلیک ورته اخلم، نو دا پر دا صفحه باندې ورته ودرېدي. هر ځای چې تاسو غواړئ ورته وبېدروئ داسې په ګوته پر ونیسئ. سمه ده، ورته برابر به کړئ. بیا به دلته یو دانه دغه سټیکر راواخلئ، دا به هم دلته ورسره برابر کړئ، لاندې به ورته ودروئ، یو څه به ورته کوچنی کړئ داسې په ګوتو باندې. کله چې مو داسې ورته برابر کړئ ورته کوچنی مو کړئ. دلته چې تاسو هر دانه فون فریم خوښ شي چې په طبیعت مو برابر شو هغه تاسو ورته درولی شئ. سمه ده، زه اوس ما دا طریقه کار تاسو ته ښیم چې هر څونه تاسو کار پکې وکړئ په دې کې هغونه ښایسته ویډیو تاسو جوړولی شئ. سمه ده، زه دا پر دا فون فریم باندې کلیک ورته اخلم، دا ورته راغټوم، داسې دا بل دانه هم داسې ورته راغټوم، دا داسې در پایه پورې بوځي ورته، د دې سره به برابر. دا بل لاندې دانه به هم داسې در پایه پورې بوځي ورسره برابر به دا چې کله داسې در پایه پورې ورسېدله نو بیا به راسئ، دلته به څه شي ورته پیدا کړئ، دلته به اورلې ورته پیدا کړئ. سمه ده، چې تاسو یو لوګو په دغه مابینځ کې ورته دروئ، یو لوګو به راواخلئ خپل. زما دغه یو لوګو ده، زه غواړم دغه ورته ودروم، پر دغه به کلیک واخلئ، پر لاندې پر دغه اډ باندې به کلیک ورته واخلئ، دا به داسې ورته کوچنی کړئ. بیا به دلته به راسئ، دلته به ماسک ورته پیدا کړئ. ماسک چې مو کله پیدا کړئ پر دا ماسک به کلیک ورته واخلئ، دلته به دغه ورته انتخاب کړئ. سمه ده، پر دې چې مو ورته انتخاب کړئ اوس تاسو انتخاب دی. سمه ده، چې هر څونه ورته غټوئ غټولی هم شئ، ورته دا رقم چې هر څونه ستاسو خوښ شي ورته غټولی هم شئ. سمه ده، نو ورته کوچنی کولی هم شئ. نو ما دا رقم ورته برابر کړئ، بیا به راسئ پر داسې علامه کلیک ورته واخلئ، پر دې چې مو کله کلیک ورته واخلئ دا به داسې ورسره برابر کړئ، ورته غټ وکړئ. بیا به دغه ورته کوچنی کړئ، دا خپل لوګو چې مو ورته دغه کړه دا به داسې ورته کوچنی کړئ. سمه ده، دا به ولئ د دې په مابینځ کې ورته ودروئ، دا رقم به ورته برابر کړئ. سمه ده، اوس به تاسو خپل میوزیک راواخلئ، پر دغه اډیو باندې به کلیک ورته واخلئ. سمه ده، دلته به راسئ، بیا پر دا ساوند کلیک ورته واخلئ،
خپل د ګالري څخه ویډیو راواخلئ انتخاب یې کړئ ورته هغه به میوزیک ته وړي سمه ده او که میوزیک مو ډاونلوډ کړي هغه بیا جلا خبره ده دلته به راشي پر دغه فولډرانو ته فولډر ته چې رالاست دلته به پر دغه پټه کلیک ورته واخلئ سلیکټ ویډیو فرام ویډیو پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ زه ویډیو لرم سمه ده غواړم هغه ویډیو دغه ویډیو ده دا ویډیو غواړم MP3 ته واړوم بیا ورته ودروم پر دا پټه باندې به کلیک ورته واخلئ اوس دا ویډیو زموږ سره واوښتله دا رقم MP3 ته بیا به راسي پر دغه جمع پلس علامه باندې به کلیک ورته واخلئ نور دغه اډیو غزل یا نعت هر شی چې تاسو پر دروئ سمه ده ورسره ودرېدئ کوم ځای چې خالي هغه به دا رقم ګوته پر ونیسئ سمه ده پر دا ځای به داسې ګوته ونیسئ داسې بیا راکش کړئ برته به ګوته ټینګه پر ونیسئ پر دغه غزل یا نعت هر شی چې داسې به ورته برابر کړئ سمه ده نو اوس خو موږ د یو څه جوړه شوله ویډیو اوس د اورلیا باندې به کلیک ورته واخلئ دلته به اورلیا ورته پیدا کړئ دغه اورلیا باندې به کلیک ورته واخلئ کوم اورلیا که چې تاسو پر درولي وو پر دغه باندې به کلیک ورته واخلئ دلته به یو انیمیشن و دغه کس ته ورکړئ افیکټ به ورته ورکړئ سمه ده دا افیکټ ته به راسئ افیکټ چې رالاست دلته به ویډیو افیکټ پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ دلته به د یو افیکټ ورته انتخاب کړئ هغه پرو ورژن CapCut کې به دا مکمله تاسو لپاره خلاص او په ساده CapCut کې ستاسو لپاره دا نه دی خلاص که تاسو د پوشکاست ډاونلوډ کړي پلی سټور څخه دغه افیکټونه به ستاسو لپاره نه خلاص په هغه CapCut کې نو ما پرو ورژن خپل ټیلیګرام چینل ته پورته کړی دغه ځای تاسو پیدا کولی شئ دلته دغه افیکټ دی ما خوښ دی پر دې کلیک ورته همدغه ورته انتخابوئ تاسو هر افیکټ ورته انتخابوئ سمه ده په پېښر جدید نو زه وینئ چې د ویډیو نور هم ښایسته راله نو په دې کې هر څه تاسو ګوتې وي هغه رقم یې ښایسته راوستلی شي ورته اوس د پنټرېسټ چې کله رالاست دلته به بورډ اورلې تاسو وینئ دغه بورډ اورلې پینک دا به ورته ولیکئ سرچ به کوئ سمه ده کله چې مو سرچ کړئ تاسو ته په پېښه چوکاټونه راوړي چې هر چوکاټ ستاسو خوښ وي هغه کولی شئ پر ودروئ زما دغه یو چوکاټ اوس خوښ شو دا غواړم ډاونلوډ کړم پر دا درو ټکو کلیک ورته واخلئ دا به له ځانه سره ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ ایمیج اوس په خپل CapCut ته راځئ بیا به پر دغه اډ اورلې کلیک ورته واخلئ د چوکاټ درولو لپاره پر دا اډ اورلې دلته کوم چوکاټ تاسو له ځانه سره ډاونلوډ کړي هغه به ورته انتخاب کړئ بیا پر دغه اډ باندې کلیک ورته واخلئ د دې څخه به د بیکګراوند پاک کړئ دا به داسې پای ته بوځي دلته به پیدا کړئ ریمیو بیجي به ورته پیدا کړئ موال اټو ریمیو آل په دې باندې به کلیک ورته واخلئ دلته به زموږ سره اوس د دې د شاته خوا بیکګراوند پاک شي د دې عکس خو یو څه بیکګراوند یې پاته دی سمه ده هغه به پر دغه کروم کې پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ سمه ده دغه به داسې په ګوته ورته وڅرخوئ سمه ده دا به داسې په ګوته ورته دغه کړئ تاسو چې هر څونه غواړئ د بیکګراوند یې پاک شي هغونه یې تاسو پاکولی شئ سمه ده دلته هم تاسو ورته سمولی شئ دا بیکګراوند تاسو وینئ دا دغونه سم دی اوس دا بیکګراوند بیا به پر داسې یا علامه کلیک ورته واخلئ دا چې مو کله ورته سیږي دا به په دوو ګوتو داسې ورته راغټ کړئ سمه ده دا چوکاټ داسې به ورته برابر کړئ ورته وبېځروئ نو کله چې مو ورته برابر کړئ دا به داسې بوځي پای ته ورسره برابر به کړئ د ویډیو سره اوس زموږ ویډیو تر ډېره ځایه پورې دا تیاره شول تاسې وینئ اوس به راسي بیا پر دغه اورلې باندې به کلیک ورته واخلئ د عکس لپاره به یو انیمیشن ورته انتخاب کړئ سمه ده دغه دویم عکس لپاره دلته به پر دغه انیمیشن باندې به کلیک ورته واخلئ پر دې چې مو کله کلیک واخلئ چې په شروع کې لا خوندور ښایسته راشي چې هر یو انیمیشن ستاسو خوښ هغه تاسو ورته درولی شئ ما دغه انیمیشن خوښ دی ما دغه ورته ودروئ بیا پر داسې یا علامه باندې کلیک ورته واخلئ دا به ورته صحیح کړئ نو اوس تاسو وینئ چې په شروع کې د ویډیو ډېره ښایسته خوندوره راځي د دویم عکس لپاره به تاسو اوس یو بل انیمیشن هم ورکوئ سمه د افیکټ به ورکوئ چې مکمله ویډیو کې راشي دغه افیکټ باندې به کلیک ورته واخلئ دلته به راسي پر دغه بوډي افیکټ باندې به کلیک ورته واخلئ سمه ده پر دا دویم دانه پر دې چې مو کله کلیک ورته واخلئ دلته چې تاسو هر دانه افیکټ خوښ شو هغه تاسو کولی شئ دلته ورته ودروئ سمه ده دا په پرو ورژن کې فقط راپورته کړئ د CapCut پرو ورژن کې تاسو پر درولی شئ هغه ساده CapCut کې تاسو نشئ پر درولی چې تاسو د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ زه غواړم دغه افیکټ ورته ودروم تاسو وینئ چې ویډیو نوره ښایسته خوندوره راغله زه ویډیو اوس پلی کوم زموږ ویډیو نوره ماده شوه جوړه شوله تاسو چې هر ځای چې نورې ګوتې پکښې وي نور یې ښایسته کولی شئ دا ویډیو ځان ته ډېره ښایسته یې جوړولی شئ سمه ده په دا سټیکرو کې نور سټیکر پر درولی شئ هر سټیکر چې تاسو خوښ پر سټیکر به کلیک ورته اخلئ سمه ده دلته به پر دغه سټیکر باندې کلیک ورته اخلئ دلته به په دا سرچ کې ورته لیکئ سمه ده چې هر سټیکر ستاسو خوښ دلته به فقط په سرچ کې ورته لیکئ دغه سټیکران به تاسو ته راپورته کوي سمه ده چې هر سټیکر ستاسو خوښ تاسو کولی شئ ورته ویځروئ نو دغه یې مکمله طریقه وه زه اوس ویډیو پلی کوم پر د ایکسپورټ کلیک ورته واخلئ د ویډیو د ځان سره سیو کوئ دلته به راسئ پر دغه سیو ټو ډیوایس باندې به کلیک ورته واخلئ نوره به دا ویډیو ستاسو سره ګالري ته واوړي سیو وشي اوس راته ووایه دا ویډیو ستا د کار وکړه نه که ستا د کار ویډیو یو لایک ورکړه کمنټ کې هرومرو یس راته ولیکه او که چې چینل نه وي سبسکرایب کړي چینل سبسکرایب کړه د داسې نورو نوو ویډیوګانو لپاره